د هلمند ولایت ولسي وګړي وایي مسؤلین د په امنیتي برخه کې خپلې هڅې دوامداره او د خلکو غوښتنو ته د خپله پاملرنه لا هم زیاته کړي تر څو خلک خپل ټول د خوښۍ مراسم په ښه ډول ولمانځي. د دغه ولایت اوسیدونکي سمیر احمد، نصیر احمد او نقیب الله وایي د مسؤلینو ترڅنګ د ولسي وګړي په امنیتي برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شي. ډیره مننه. بس امنیت خو ډیر ښه امنیت و، یعنی هیڅ ستونزه نه وه پکښې کې ښه، او اختر ډیر ښه د خوښۍ ډک اختر و، او ولاړ په میلو باندې هم سره وتله، خلک هم ښار ته راغلي وو د وطنو څخه، ډیر په زړه پورې او ښایسته اختر و. دوی هغه زموږ غوښتنې پوره کړې دي، یعنې موږ د دوی سره ډېر خوشحاله یو. یعنې د اختر و امنیت کې 6 ورځې 7 ورځې مخکې دوی امنیت نیولی و چې مثال په ښار کې باید ګډوډۍ جوړ نه سي یا مثال داسې یو ټکرونه او شی ونه سي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې نور هم په افغانستان کې دغسې ښه اختر په خوشحالۍ سره هر مسلمان ولمانځي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. او د امارات څخه خوشحاله د دې خلکو څخه چې خپل امنیت خپل ساتي. یو مشکل چې طالبانو ته خبر ورکړي چې وروره زموږ سره داسې یو مشکل دی، دغه سړی خطرناک دی، هغه په لاس ورکوي. بل خوا بیا د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم نیاز وایي د اختر په مناسبت د ښاري نظم ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم بشپړ چمتووالی نیول شوی و چې کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شوه. نوموړی په راتلونکي کې هم د امنیت د ټینګښت په برخه کې ولس ته پوره ډاډ ورکوي. د تیر اختر په 6 ورځو کې د هلمند مرکز او ټولو 18 ولسوالیو کې د ولسونو د خدمت په موخه بشپړ منظم تدابیر نیول شوي وو. د ښاري او ترافیکي نظم ترڅنګ د ولسونو د امنیت په برخه کې د پلان موافق چارې ډېر ښه تنظیم شوي وې تر څو ولسونه اختر په ښه او ډاډمنه فضا کې تیر کړي. هلمند ولایت مقام، امنیه قومنداني او ټول اړوند مسؤلین تل د ولس خدمت ته چمتو دي او په خاص ډول د مذهبي مراسمو او یا نورو د خوښیو ورځو کې د خلکو امنیت او چارو ښه تنظیم ته لا زیاته پاملرنه کوي تر څو د جنایي پیښو مخنیوی وشي او پر عمومي لارو ترافیکي نظم مراعات شي. په هیواد کې ډاډمن امنیت هغه څه یادولی شو چې ډیری هیوادوال د تیر اختر په ورځو او شپو کې د اختر په مناسبت نورو ولایتونو ته تلل تر څو د خپلې خوښۍ ورځې په ښه ډول ولمانځي.